د یوې بدلمنې ښځې اقرار نارینهو د دې څخه کومې عجیبې غوښتنې درلودې. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په انګلستان کې د هغو ښځو په هکله یوه څېړنه ترسره شوې او په دې هکله معلومات راټول شوي دي چې په خپل بدن خرڅوي، یعنې خپل بدن چې خرڅوي او د پیسو په مقابل کې یې نارینهو سره یوځای کیږي. یوې مېرمنې چې نوم یې نه دی ذکر شوی په خپل اعتراف کې ویلي دي چې ډېر نارینهو چې د دې سره یوځای کېدل په اصل کې تر جنسي اړیکې ډېر دا غوښتل چې خبرې ورسره وکړي. یوې بلې مېرمنې چې خپل نوم یې ذکر کړی جیسي په خپلو اعترافونو کې ویلي دي چې تر ټولو عجیبه غوښتنه یې د دې څخه دا وه چې ځینې مشتریانو به یې ورڅخه غوښتل چې دوی ورسره داسې اړیکه ونیسي لکه چې د دې زړه نه وي، یعنې داسې رول ادا کړي لکه دا اړیکه چې په زور نیول کېږي. دا مېرمنې وایي چې نارینهو هغه اړیکه څخه ډېر خوند اخلي چې په زور یې نیولې وي، یعنې کوم خلک چې په زوره د مېرمنې سره اړیکه ټینګوي، که خپله وي که پردی وي، نو دوی څخه ډېر زیات خوند اخلي. یوې بلې مېرمنې چې دا ډول اعتراف کوي چې ډېر نارینهو چې ورسره مخ شوم غوښتل یې چې د دوی ډېر صفت وکړم. د جنسي اړیکې په جریان کې به یې دا خبره کوله چې ورته د دوی د جنسي غړي صفت وکړم. څومره به مې چې د دوی د جنسي غړي صفت کولو دومره به نوره اړیکې شدت هم اخیسته او خوند به یې هم کاوه. نو دغه و د دې باره کې معلومات چې دغې بدلمنې ښځې ورکړي وو د انسان یا نرانو په باره کې. که د خوښې وړ مو ګرځوي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، او که د خوښې مو نه وي نو بیا خپل کار به مو وي. خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.